شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربان دی. مونږه اوس د دې پروګرام شروعات کوو. دې پروګرام کې به مختلف قسم خاکي به وي، سندرې به وي پکې، نغمې به وي پکې، شعرونه به وي پکې، نعتونه به وي پکې، هر قسم د شاعرۍ هر فن باندې به طرف ته به ازمایي کېږي. د دې پروګرام لپاره موږ سره خصوصي توګه باندې مختلفو کمپنیو تعاون کړی دی، لیکن خصوصي توګه باندې مراد جان صاحب د دې لپاره په خپله توګه باندې هم تعاون کړی دی او د جان الکترانکس د طرف نه هم چې دی د هغې مالک دی، د هغې د طرف نه هم دی چې کوم دی نو تعاون کړی دی. جان الکترانکس په د دې سنټر د جان الکترانکس سنټر په جلالپور پلې ملکان ایجنسۍ کې دی او د دې وینا ده چې د دې د هر قسم الکترانیک څیزونو لکه ایمرجنسي لایټ، سټیبلایزر، UPS وغیره دوباره جوړښت کول کوي او د دې نه علاوه دې خپل پروډکټس هم تیاري لکه UPS ارجنټ پروسیسینګ، ارجنټ پاور سپلای سیستم دی تیاری خپل د دې نه علاوه په دغه علاقه کې ملکان ایجنسۍ مردان صوابۍ سواته پورې پېښور پورې د دې نوم دی د UPS د جوړېدو دپاره دې سره خلک رابطې کوي. د دې نه علاوه موږ سره تعاون کړی دی عمران نبي شین صاحب او د هغه پلار زبردست خان صاحب او د دې خصوصي د ادادا او قوانین سره کې کار کوي او د تفریح ماشین اپریټینګ سیستم د دې لاس نه وځي. د دې نه علاوه مراد علي شاه جان صاحب په خپله توګه باندې دلته راغلی دی او د دې کمپوزینګ ډایرکټر دی، انجینیرینګ او کمپوزینګ ټول د ده په لاس کې دی. د دې مشر دی مراد خان صاحب نه یوازې دا چې انجینیر دی بلکې د ټیکنیکل انجینیر دی او ټیکنیکل کار په خپل لاس باندې هر یو کار دی په خپله کولی شي. نو اوس د دې ټولو خبرو نه پس مونږه دعوت ورکوو رومبې د ټولو نه رومبې مونږه دعوت ورکوو عرفان مجنون صاحب ته چې هغه راشي او خپل کلام پیش کړي. عرفان مجنون صاحب اسمیره کلي تحصیل رزل ضلع صوابۍ سره تعلق ساتي او یو ښه بدلی شوی شاعر او ادیب دی. په مختلفو پښتو او اردو رسالو کې مضمونونه، افسانې، ډرامې او کالمې چاپ شوي دي. د یوسفزی پښتو ادبي جرګې صدر او آل ټیچرز د صوابۍ او مردان آل ټیچرز یونین اسوسییشن پخواني صدر، د شاهین ډرامټیک کلب صدر همیش ګل همیش زوی دی. مونږ هغه ته خواست کوو چې هغه راشي او خپل خوندور او د مذاق نه ډک کلام ستاسو په خدمت کې پیش کړي. راځي عرفان ستی، عرفان مجنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اطلق صحيح حاجي اطلق صحيح حاجي أقول استاپدي رقم عندي دولس بجودي ندي پکړای کې دا دولس ندي بجودا خدای یو لستی پکړای کې چې ستا په دندې باندې دولس بجوشي نه کیږي. زه به ټولو ته سم یو کس له بس ته چې السلام علیکم او السلام علیکم او السلام علیکم ټول یګانو په جمع السلام علیکم. سلام وعلیکم د ټولو نه وروسته به موږ هغه سندره د خیال محمد صاحب د وخت یاد ته راتازه کړو او هغه ته به د هغې دا سندره به موږ ټول په جمع باندې ووایو ځکه چې موږ پښتانه یو. دا د پښتنو لپاره د ترانې حیثیت لري او د هغې په وجه باندې به موږ دا سندره وسوایو.